دا په کابل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر عنوان لاندې دریم ملي او نړیوال نندارتون ده. دا نندارتون د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په لاره چول شوی. په دغه نندارتون کې د افغانستان، منځني او سویلي اسیا هیوادونو ترڅنګ چین، ایران، ترکیه او جاپان هم خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند دغه نندارتون په پرانیسته کې ډاډ ورکوي چې له نړۍ سره د اقتصادي اړیکو پراختیا ته ژمن دي او په دې برخه کې به د شته خنډونو مخه ونیسي. د بهرنیو هیوادونو د شرکتونو محترمو نمایندګانو، پانګوالو او تجارانو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د متقابلې اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تأمیناتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دي او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کیږي. در شرایط کنونی روابط تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، چین، روسیه و امارات متحده عرب، قطر و دیگر کشورها بیشتر از پیش تقویت گردیده است. الحمدلله. ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نیوکه سره وایي دغه هیواد د اقتصاد له سیاست سره نه تړي او خپل سرحدونه د افغان سوداګرو پر مخ پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دغه راز له دغه هیوادونو غواړي چې د افغانستان په پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي. هغه کسان چې غواړي چې هم دوی طرف ورسي هم موږ ته سرحدات خلاص کړي، مګر متاسفانه زه به په ډېر تاسف سره وایم چې په دې نږدې وختو کې د پاکستان سرحدات تقریبا ټول بند دي. هره ورځ په تورخم بند دي، هره ورځ سپین بولدک بند دي، هره ورځ غلام خان بند دي، چې دا نه زموږ په نفع ده نه د پاکستان په نفع. یوه لویه ستونزه څخه د ترانزیت او ترانسپورټي اسانتیاوو نشتوالی دی. مناسب ترانزیتي لارې نشته او دا ستونزه د صادرات او واردات په وړاندې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی. موږ په ګمرکونو کې د ټي آی آر نړیوال سیستم د بیا فعالولو لپاره د افغانستان اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو څو سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي او د صادراتو او وارداتو لګښتونه راکم شي. له بل لوري د نندارتون ګډونوال د دا ډول نندارتونونو په لاره اچول د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او له ګډون کوونکو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره مهم بولي او په وینا چې حکومت د په دې برخه کې لا ګړندي ګامونه پورته کړي. دقیقاً امارات اسلامی از 2 سال بدین سو حمایت خاص از سکتور خصوصی داشتن، در عرصه‌های مختلف همیشه حمایت کردن، بالخصوص بزرگترین خدماتشان در 2 سال گذشته شامل شاهد نمایشگاه زیاد نه تنها در کابل بلکه در اکثر ولایات هستیم. تاسو ته بهتر معلومه ده چې لږ اقتصاد کې کله چې تغیرات راغله، تحولات راغله، لږ منفي اړخ لرلو، مګر ورو الحمدلله اوس بیرته ښه شوی ده. مثلا هغه د څونه تولیدات چې د هغه بازار ورو کچه ورو ګټور تمامېدلی سي. په دې خاطر باندې چې د نورو ګاونډي هیوادونو تجاران هم راځي همدلته خپل هغه څه چې تولیدات یې هغه نندارې ته یږدي، نو ګټور دي چې اړیکې پراخېږي. په دې باندې د هیواد په صادراتو او وارداتو باندې مستقیما اغیز لري. دغه نندارتون به 2 ورځې دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان ترڅنګ بېلابېلو هیوادونو د کرنې، غالۍ، کانونو، روغتیا، بانکوالۍ، لاسي صنایعو، ماشینالاتو، ترانسپورټ، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو، لوړو زده کړو او نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بېلابېلو صنعتي، سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي.